د UNHCR تر مخه دا وخت په پاکستان کې 29 لکه افغانیان اوسېږي، خو پاکستان دغه شمیره د 1 لکو نه تر 3 لکو پورې ښایي. په دغه کې 3 قسم افغانیان شامل دي. وړومبی هغه دي چې هغوی سره بالکل قانوني هیڅ کاغذات نشته دي، مطلب چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې میشت دي. دویم هغه افغانیان دي چې د هغوی سره افغان سټیزن کارت دی، او دریم قسم هغه دي چې د هغوی سره PR کارت دی، یعنی پروف اف رجسټریشن کارت لري. تیر کال د اکتوبر میاشت کې افغانیان د پاکستان خپل وطن ته ستنولو عمل شروع شوی و، په کوم کې چې ډیره زیاته تیزی و، خو وروسته دغه تیزی په مزه باندې کمیده. په دې باندې موږ تاسو سره خبره کوو چې افغان وګړي دا وخت په پاکستان کې کم پاتې کیږي، هغه څومره وخت پاتې کیدی شي، او دغه تیزی ولې راغلی و، او د دوی راتلونکي څه کیدی شي. په پاکستان کې مشته هغه افغان کډوال چې هغوی سره د PR کارت دی او د هغوی شمیره 14 لکه ښودل کیږي، د هغوی دغه کارډونو ختمېدو موده 13 مارچ پورې وه. بیا وفاقي حکومت د سفران کمیټې په سفارش باندې 2 میاشتې مهلت ورکړی شو او دغه وخت وغځولی شو، او د 2 میاشتو مهلت سره اوس دغه شمیره د 2 اپریل نه تر 10 جون پورې غځولې شوې ده. د PR کارت سره د افغان وګړو ماشومان په سکولونو کې سبق ویلی شي، دوی د بانک اکاونټ جوړولی شي، او د نه علاوه په دغه کارت باندې دوی نور اسانۍ او سهولتونه هم حاصلولی شي. په 1981 کې د روس جګړه کله شروع شوه، نو 50 لکه افغانیان پاکستان ته په کډوالۍ راغلل. هغه وخت بهرنۍ امداد پاکستان ته ملاوېدو، او د روس خلاف او د کمیونیزم د خاتمې لپاره د افغان کډوالو مرسته په پاکستان کې کېده، او پاکستان ته به امدادونه ورکېدل، او دلته دوی وخت تېرولو. خو بیا د 9/11 د اټیک نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړو، نو بیا هم په ډېره شمېره کې افغانیان پاکستان ته راغلل، خو په دې موده کې هم پاکستان ته نړیوالې مرستې ملاوېدې. خو بیا په کال 2009 کې د UNHCR په مرسته باندې افغان وګړو ته PR کارت ورکړی شو. دوی په پاکستان کې په دې کارت باندې میشته وو، ژوند کولو، کاروبار هم کولی شو، بانک اکاونټ هم جوړولی شول، او دلته هغوی ژوند تیرولو. په اول کې دغه کارت په موده کې 2 کاله توصیه کېده، بیا 4 میاشتې شوه، بیا 3 میاشتې، او دغه شان دغه موده اوس 2 میاشتو ته رسېدلې ده. دا څه وجه ده چې پاکستان دغه پریکړه کړې ده چې افغان کډوال خپل وطن افغانستان ته لاړ شي. د دې څو وجې کېدی شي. وړومبی خو دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، هلته د امن وضع ښه شوې ده، ورسره افغانیانو په خپل کار روزګار باندې هم توجه ورکړې ده، او هلته اوس د خپلو خلکو دپاره د روزګار موقع پیدا کوي، او مزه په مزه هلته دوی ترقي روانه کړې ده. پاکستان غواړي چې افغان وګړي خپل وطن ته ستانه شي او هلته دوی ژوند شروع کړي. خو دومره د زر ستنېدو وجه، مهلت نه ورکول او زر ویستل، د دې شاته څه وجه ده؟ د دې شاته دغه وجه ښودل کېږي چې پاکستان کې تحریک طالبان په پاکستان کې دلته وخت په وخت اټیکونه کوي، دلته مختلف قسمه دهشتګردي پیدا کوي او سکیورټي خدشات جوړ کړي دي. نو دې وجه باندې پاکستان افغانستان ته وویل چې تاسو تحریک طالبان منع کړئ چې پاکستان کې ترخهګري نه خورئ. خو افغانستان په دې لړ کې څه مثبت ګامونه نه دي پورته کړي چې دې په وجه باندې پاکستان د افغانستان نه خفه شوی دی، او پاکستان وایي چې افغان طالبان موږ سره په دې کې مرسته نه کوي چې دلته د ترخهګرۍ مخنیوي وشي. بل دا هم دا کله چې د افغان د کډوالو د ستنېدو خبره راشي او هلته افغانستان ته د پاکستان نه افغان کډوال لګي، نو د افغان حکومت اعلی چارواکي دا خبره کوي چې ډیوډ لاین مونږه نه منو، بلکې افغان کډوال د خپلې ځمکې نه ویستل کیږي، او خیبر پښتونخوا دا زمونږ خپله خاوره ده. افغان حکومت یو ذمہوار چارواکي شهرباز ستانکزي دا خبره په یو انټرویو کې کړې ده چې خیبر پښتونخوا زمونږ خپله خاوره ده، او دینه د افغانیانو ویستل دوی نه مني. کابل پر موږ وګورو، په ایران کې هم بلا افغان کډوال موجود دي، هلته هغوی په کیمپونو کې ساتي او د ویستلو عمل هم شروع کوي، خو په هغې باندې د افغانستان هغه شان رد عمل نه راځي څنګه چې د پاکستان سره د دوی راځي. دا یو سیاسي وجه ده چې د پاکستان خلاف دوی داسې بیانونه ورکوي، خو د ایران خلاف هغوی هغه شان بیانونه نه ورکوي. بل دا هم دا چې کله پاکستان د افغان کډوالو د ویستو خبره کوي، نو UNHCR وایي چې دا د نړیوال قانون خلاف ورزي ده، او دغه شان یکدم افغانیان تاسو خپل وطن ته نشي لېږلی او په دوی باندې دباو غورځوي.
خو ورسره اوس په ویزه باندې دلته په پاکستان کې افغان کډوال پاتې کېدي شي خو د ویزې بیه ډیره زیاته ده. نو دې وجې نه اوس پاکستان ته د دې ویزو په وجه باندې ګټه را روانه ده او دلته افغانیان پاتې کېږي. نو دغه نرمي پکې ځکه هم راغلی ده. بیا به ملاویږو. د الله په امان.